موږ نن راغلي یو د قرغیو ولسوالۍ ته. سلامونه ستړي مشئ. د جنت افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده روغ جوړ به وئ. په یوې بلې خپرونه کې زه اتل تاسو ته هرکلی وایم او دا دی موږ د لغمان په سفر یو او موږ نن راغلي یو د قرغیو ولسوالۍ ته. دا د قرغیو ولسوالۍ مرکز دی. زه چې چېرته ولاړ یم دا د قرغیو ولسوالۍ مرکز درې لاری دی او دا لاره چې دا دې خوا دا کمالپور ته تللې ده او دا موږ چې راغلو په دغه خوا دا د مرکز نه راغلې ده او سیده د قرغیو ولسوالۍ مرکز ته تللې ده. چېرته چې موږ نه داسې یو 200 متره لرې به یې موږ سره نږدې ده. دا رکشه هم راغله، خدای دې خیر وکړي چې دې سره ټکر ونه کړو. نو تاسو در یادوي چې په دې خپرونه کې به د قرغیو د ښکلا البته ښکلا به موږ پر تاسو وګورو. نو تاسو مو هم ملتیا وکړئ. دا یادونه هم کوو چې په دې سفر کې موږ سره نور قدرمن ملګري هم مله دي. پښتون صاحب را سره د کیمرې په برخه کې ملګری دی او اتصال صاحب را سره دی، ظهیر صاحب را سره دی. دوی سره به هم خبرې کوو، داسې چکر به لګوو، ګرځو به. نو تاسو مو ملتیا وکړئ او خپرونه را سره تر پایه وګورئ. مخکې موږ یادونه وکوله چې د لغمان ولایت قرغیو ښکلې ولسوالۍ ته راغلي یو او په دې ولسوالۍ کې ډېر ښایستونه دي او ډېر د مینې محبت د ناستو ولاړو ځایونه دي او تاسو شاته ګورئ چې په لوحه باندې لیکل شوي قرغیو ولسوالۍ ته ښه راغلاست. نو موږ هم اتصال صاحب ته به ښه راغلاست وویل. دی زما د سفر ملګری ده او اوس را سره د قرغیو ولسوالۍ پر پول باندې ولاړ دی، چېرته چې له دې اخوا د قرغیو ولسوالي ده او بازار دی. اتصال صاحب ښه راغلی، څنګه و سفر تر دې ځایه؟ ډېره مننه اتل صاحب، خوشحاله اوسئ. د جنت افغانستان یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه، هیله ده ښه به وي. چکر ډېر خوندور و، که څه هم لږ ستړی کوونکی و، ځکه له دې وړاندې مو 2 شپې په میدان ښار کې هم وکړې. هلته مو ځینې ځایونه ولیدل او له دې وروسته به بیا د ننګرهار په طرف باندې همداسې خوځېږو. نو چکر ډېر ښکلی دی، وطن ښکلی دی او په لیدو ورځي. تازه شوی نه پوهېږم دا لغمان ته چې را داخل شوې رنګ دې لږ ځای ته راغی. والله لغمان هم په ټوله کې ښکلی دی خو قرغیو ولسوالي رښتیا ښکلې ده او زه ورسره رښتیا راحته شوم. جنت دی که نه، دا د افغانستان جنت دی. رښتیا دا د یوټیوب چینل سره هم سمیږي. نو رښتیا هم وطن ښکلی دی او په لیدو ورځي. ډېره مننه. نو اتصال صاحب داسې به وکړو چې لږ به مخکې قدم ووهو که ستاسو خوښه وي. داسې د پټو کې به وګرځو، په دې شنو ویالو کې به وګرځو او د دې ښکلي موسم نه به خوند واخلو او لیدونکي به هم یو څه خوشحاله وساتو. ښه ځایونه به راونیسو. بلکل خوښه مې ده، انشاءالله همداسې وکړو. قدرمنو لیدونکو راځئ موږ پسې او موږ هم هڅه کوو چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ښایستونه پر تاسو باندې وګورو.
بیا هم په خیر راغلی د جنت افغانستان د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ ښکلاګانې تاسو را سره ولیدې ننداره مو کړې. داسې یوه ښکلې سیمه ده چې بس نو هغه د چا خبره چې هر څومره د دې وطن د ښکلا خبره وشي کمه ده، او تاسو خو هغه د چا خبره چې مخکې به هم د دې سیمې ویډیوګانې به تاسو لیدلې وي، خو موږ بیا نورې ښکلې سیمې پر تاسو ننداره کړې. دلته ملګرو سره په دې لاره داسې روان وو، نو دا ځوانان مو ولیدل چې دلته ناست وو او په دې لرګیو کې ځان لپاره یو دمه ځای جوړ کړی دی او یو سیوری دی، نو چای هم راوړی دی او موږ به هم ورشو. داسې پښتون صاحب که ستاسو خوښه وي نو دوی سره به هم خبرې وکړو او دوی ته که راغلاست وایو السلام علیکم. ښه، نو اول به دوی سره ستړي مشي وکړو. حاجي خانه ستړی مشي؟ ستړی مشي ورور، ښه یاستئ؟ تسل صاحب سلام دې ورسېږي، ښه یاستئ؟ سلامونه. دا ملګری د زراعت په برخه کې فکر کومه کار کوي که نه، او دنه به دا پوښتنه وکړو ستاسو په اجازه باندې دغه ځای مو څه ډول جوړ کړی دی؟ دلته بنډارونه کوئ، ناستې ولاړې کوئ که نه؟ دی پټیو کې سړی ستړی شي د دې ځای ته راشي. اول د نوم راته ووایه د کوم ځای؟ نوم مې زراجان د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه، دغه ځای په اړه راته ووایه. ډېر یو خوندور ځای مو جوړ کړی دی. دا ځای خو همداسې جوړ کړی دی چې دغلته پټیو کې مونږ هم کار کوو، کله ناکله مونږ هم ستړي شو بیا راځو دلته دمه کوو. او بل دلته چې دا داسې د هغه نه کابل نه د بل لرې ځایونه خلک راځي، چکر ته راځي. دا ځای چې دا شین ده او بل د سیند غاړه هم ده، دلته خلک راځي چکر لپاره، میلو لپاره. هم د لرې وطنونو نه خلک راځي دلته میلې کوي. ښه، ډېره ښه ده. او دلته دغه ځای ستاسو خپل پټي مټي خپل شته دی که نه؟ تاسو نه دیکاني دی مونږ. ښه، دیکاني ده. یا داسې دیکاني خو خوند کوي چې سړی پکې خوشحاله یو شین ځای وي که نه؟ څنګه دیکاني کې خو ستړی نه یې؟ نه انشاءالله ښه ده. ښه، او د نور ملګرو سره دلته تاسو کینئ، بنډار کوئ او ساعت مو ورسره تېر دی څنګه؟ او انشاءالله ساعت هم تېر ده او ښه بس ملګري راځي، یعنې دلته چې څوک راځي مونږ نه هم خوشحاله یو، مونږ هم ورسره ساعت تېر شي او ښه شین ځای ده. اوس موسم د چی را روان دی؟ اوس دې نه وروسته بیا دیګې ګلپیان او دغه کرم او دغه سبزیجات کرل کېږي. ښه، صحیح ده. او یو بل ملګری به هم موږ سره وغږېږي. حاجي صاحب ته لږ رامخکې شه، که ته خبرې نه شي کولی بیا بل ملګري سره خبرې کوو. دی فقط نوم دې راته ووایي، او سړی داسې دی چې نه پوهېږم. ته دې نوم راته ووایه چې زه هم د صفت شاه ساحل یم، د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه د امبېډ کلي اوسېدونکی یم. د کوم کلي اوسېدونکی؟ امبېډ کلي. ښه، صحیح ده، ډېره ښه ده. دلته ستاسو خپلې مځکې شته دی؟ ځمکې مو لرئ؟ نه، خپلې ځمکې نه لرو مونږ. تاسو هم په دیکانۍ کار کوئ؟ مونږ په دیکانۍ دا ځمکه کوو. ښه، د بل ملګري سره دوی هم سره یو ځای تاسو؟ یو ځای اوسو مونږ. ښه، داسې دا زموږ غوندې ځوانان چې دلته راځي چکر ته، دې نه خو تنګېږئ نه؟ کله نه انشاءالله خدای دې نه کوي، او راشي یاد او انشاءالله هغوی سره مونږ هم ساعت تېرېږي او ښه سره خوشحاله اوسو. ښه، صحیح ده. دا ځای مو ډېر خوندور جوړ کړی دی او دې ته زما هم داسې لږ لږ زړه وشو چې چېرته خپل ځای کې پټیو مټیو کې داسې تېری ځای جوړ کړو، یا ستاسو غوندې ځوانان چې راځي که نه نو یو دمې ځای به وي. ولا دا خو ښه ده، تاسو غوندې دلته ځوانان راځي، نور لرې لرې ولایتونه خلک راځي او بس دلته بنډار وکړي او داسې چکریان راځي او ځي به په خپل مخه. ښه، صحیح ده. نو ډېره زیاته مننه، کور مو ودان چې مرکې ته حاضر شوئ، خبرې مو راسره وکړې. بس دا وطن دی، همیش دعا به کوو چې همداسې سمسور، همداسې د رب ښکلی لري. مننه، خوشحاله اوس. الله تعالی د تاسو عزتمن کړي چې دلته راغلی، موږ هم پوښتنه وکوله، خوشحاله او کامیاب اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، ګرځو به داسې چکر به لګوو په دغه شنه وطن کې، او دا داسې یو سرسبزه وطن دی. ما مخکې هم خبره وکړه چې د دې په ښکلا چې هر څومره خبرې وشي دا کمې دي، او د دې په ښکلا کې د داسې ځوانانو هغه د چا خبره چې رول دی، او دوی پکې ډېر زیات ستړي شوي دي، او دا ډېره خواري غواړي، ډېر محنت غواړي. نو قدرمنو لیدونکو، تاسو مو د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ، ملګرتیا مو وکړئ، او را روان نور ښکلي کلیپونه هم ستاسو لپاره په مخ کې لرو، موږ سره پاتې شئ.
افغانستان د یوټیوب چینل له لارې تاسو موږ ګورئ او موږ لغمان ته راغلي یو. په لغمان کې د انډیوالانو سره یو ځای یو او قرغې ولسوالۍ ته د دې انډیوالانو په ملتیا موږ د سفر هغه د شا خبره چې ملګري ظهیر صاحب به راسره د دې خپرونې ملګری دی په دې سفر کې. ظهیر صاحب تاسو هم هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو او دا راته ووایه چې په دې مازدیګر کې بیا دغسې خوندورې اوبه بیا داسې ناسته د ملګرو سره او بیا داسې یو منظره دا طبعا خوند به کوي که نه؟ ډېره زیاته مننه تاسو ته ښه راغلاست وایو. لغمان ته راتګ مو ډېره مننه. خدای مو هر کله راوله، خوشحاله شوم چې تاسو راغلی مو سره ولیدل، وګرځېدلو چکر. موږ خو لغمان دی زموږ د ټولو وطن دی. دا چې تاسو راغلی ستاسو راتګ دغه ماحول او دغه ساحه او دغه چکر لا خوندور. مننه. نو راغلو ستاسو په ملتیا باندې دغه ته راغلي یو. واقعیت ډېر ښایسته او ډېر خوندور ځای دی. د ښایسته اوبه او دغه شین ماحول او بیا تاسو غوندې ګل ګل خلک باور کوي چې ډېر زیات خوښ یي. ظاهر صاحب زه په دې ډېر ټینګار کوم چې سړی چې د کوم وطن د وطن په هر کونج کې باید یو ملګری ولري، یو دوست ولري، ستاسو غوندې یو ښه انډیوال ولري او د زړه د اخلاص په دغه ځای کې داسې یو ځای په داسې یو ماحول کې خپل انډیوال سره د یو ملګري سره سړی کښېني او 15 دقیقې کې د زړه خواله وکړي. زه وایم دا به ډېر ښه وي. باور کوئ کله چې تاسو راغلئ له تاسو سره ملګري شو پر دې ساحې پورې راغلو په دې هغه حالت نه یم پوه شوی لکه ماسپښین د موږ سره یو ځو دغه تقریبا نور مازدیګر دی. خو تر مازدیګره پورې دغه وخت زه فکر کوم چې بیخي ډېر تیز تېر شو. وجه دا وه چې تاسو باندې ملګري او دغه شی یو ښایسته ماحول باور کوئ چې هېڅ نه یم پوه شوی دا وخت څومره تیز تېر شوی ومنم. ځکه چې زړه هغه ځای ته ښه لګېږي د انسان یو چا سره چې هلته پخېږي زړه هغه زده ښځي. نو تاسو چې راغلی دغه ماحول ته راغلی دغه ځای ته راغلی موږ تاسو سره چکر وکړ او هم ستاسو چکر وشو هم زموږ چکر وشو. مننه ظاهر صاحب. ماحول دغه وخت موږ باندې دومره تېز باندې تېر کړ چې بیخي د خوشحالۍ احساس بیخي نه پوهېږي څومره تېز تېر. مننه خیر اوسئ. ظاهر صاحب د ماشومتوب خاطرې به هم درته یادې راسي په یو ځای به چېرته ماشومتوب کې سړی کښېني که نه او اوس هم کله کله چې داسې د شپې سړی ویده کېږي یا سړی یوازې د ماشومتوب خاطرې په ذهن کې راځي نو ځکه ماشومتوب موږ تاسو تېر کړی دی. داسې یو ځای کله کله ذهن کې درځي چې چېرته ناست یې داسې یو ښکلې منظرې زه دغه مخامخ زه ګورم زه وایم دا بیخي دا زموږ وطن نه دی که نه یعنې بیخي داسې ما ته ذهن کې راځي لکه یو وخت چې موږ په سوشل میډیا یا په تلویزیون یا مثلا په فیسبوک کې موږ نور هیوادونه کتلي دي یا سویزرلینډ مو لیدلی دی یا بل ځای خو که زه وایم چې دا وطن د ټولې نړۍ نه ښکلی دی او بیا خاصتا د لغمان بیا دا ولسوالي چې ده واقعا ډېره ښکلې ده. د ماشومتوب داسې چېرته هو ډېر زیات په ټوله کې ماشومتوب یو شوخ دوران وي او بیا دغسې ماحول کې د ماشومانو سره ګرځېدلو ناسته ولاړه د خپلو انځورو سره دا هم ډېر کړي دي. دغسې ساحو کې به ګرځېدلو په داسې اوبو کې هم لامبا کوله او دغسې پلچکونه به وو دې نه به خیز ووهه هغه د هغه به هم جوړ کړی وو که فکر کېږي ماشومانو وختونو کې به لامبا وختونو کې به هم د پرتوګ به هم پړسول به ګرځېدلو نو ډېر خوندور حالات و. کله ناکله به هم تر دې پورې چې په خپلو منځونو کې به هم سره جنګ هم وکړ بیا به لامبا هم سره کوله رښتیا هم ډېر زیات خوندور و. ماشومتوب خو ټوله خاطره وي خو دغه حالات به رښتیا ډېر زیات خوند مونږ ته ځکه راکول شي ټول به سره همزولي وو لامبا به مې کوله داسې ساحې ته به راغلو د اوبو هم ډېرې ښایسته جوړې نرمې دا اوس لکه موږ تاسو د اوبو کې ګورو ډېرې نرمې اوبه دي که سړی پکې ولامبي او پکې ووسېږي هېڅ داسې احساس دی نه کوي چې زه به یخ به مې وسي یا به مې وجود شخ سي درد احساس نه بلکې ډېر یو خوندور حالات وو. ډېر هم سره لامبا کوله ګرځېدلو به سره ماشومتوب خاطرې ډېرې دي په ټوله کې دا خاطرې رښتیا ماته ډېر زیات خوند راکړ دا اوس دلته راغلو نو همغه مې رایاد شو کله لامبا به کوله داسې ویالو کې نو ډېر به خوندور وو. ظاهر صاحب زړه مو غواړي ډېرې خبرې وکړو هم تر مازدیګره تر ماښامه بیا تر سبایي
نو داسې به وکړو چې لږ به داسې قدم ووهو لیدونکي به نور هم منتظر وي چې دا دلته نور داسې ښایستونه راوسپاړو که نه پټ ښایستونه به راسپاړو دا به موږ تاسو انشاءالله چې د جنت افغانستان د چینل له لارې په لیدونکو باندې ګورو زموږ هڅه دا ده نو ډېره مننه کور ودان تاسو راتګ څخه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسو هم راځئ موږ پسې پښتون صاحب را سره د کیمرې په برخه کې دی فکر کوه پښتون صاحب چې ته رانه خوږ نه شي که نه نو زه او زهیر صاحب خو داسې وي چې د کیمرې سره ډېر بیا بلدتیا نه لرم موږ نه به دا پروګرام نیمه کې پاتې نو ډېره مننه موږ پسې راځئ چې نورې سیمې هم در باندې وګورو بیا هم په خیر راغلی د جنت افغانستان د یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو موږ هم د پښتون صاحب او د زهیر صاحب د اتصال صاحب په ملتیا داسې مخکې راتلو نو مازدیګر هم یو څه په تلو دی او بیا دلته ودرېدو نو دلته ځوانان سره راټول دي د والیبال لوبه ترسره کوي نو دلته یو ځوان مو را پیدا کړو مالې ته را سره وغږېږه خبرې وکړه مازدیګر دی او دی ناست دی نه والیبال کوي هلته ملګري سره نو دې وخت کې بیا ښه دا چې سړی ځوان وي ورزش وکړي که نه نو ته دې نوم راته ووایه او کلی دې وطن دی نوم مې برهان الدین علي لغمان شلټک ښه ډېر ښه شلټک سیکنده ښه دا سیکنده سیمه ده د قرغۍ ولسوالۍ مرکز پورې مربوط دی موږ خو مخکې راغلي وو پښتون صاحب ته داسې نه وایي چې موږ قرغۍ نه راتېر یو نو قرغۍ ولسوالۍ نه داسې لږ مخکې راتېر یو او مازدیګر دی دلته ځوانان موږ ګورو والیبال لوبه ترسره کوي شاید دلته نور میدانونه مې لوبغالي مې چې په هغې کې نورې لوبې ترسره کېږي نو څنګه علاقه دې نشته لکه چې دا مازدیګر کې خو کله سړی د یو نیم لاس خطا کړي نه والا موږ کرکټ سره کرکټ کې کومه خوا یې بالر بیټسمین یې نه ما خپله بال پکوي سپینر بالر که فاست بالر او دلته چې دا ځوانان سره راټولېږي په دې به هم خوشحالېږي چې دوی په خپلو کې مینه محبت کې دوی یو ځای دي دغسې په یو لوبغالي سره راټولېږي بلکل کلي لپاره خلکو لپاره لکه ساتیری هغې جوړ کړی دی ډېر سپین ږیري مشرانو ته راځي کیني وده داسې رسمي لوبې هم کېږي دلته ځکه دا ځای ډېر ښایسته دی ډېر شین دی او ډېر کله یو نیم کلي خلک لکه راوغواړي میچ لپاره خاص ټورنمنټ به کوم شي نو ښه به دا وي چې دلته ډېر خلک سره راټول شي د مختلفو ولسوالیو یا د ولایتونو لوبډلې راشي دې ځای ته ځکه ډېر ښکلی ځای دی او ډېر شین ځای دی نو ډېره مننه کور مو ودان چې خبرې مو را سره وشوې او مننه کوو نو قدرمنو لیدونکو د لغمان بیا قرغیو پر ولسوالۍ داسې راتاو شو اوس بېرته روان یو مرکز خواته نو موږ به خپرونه په همدې ځای روان غاړو او وګرځېدو ډېر زیات تاسو خپرونه م راسره ولیدله او مختلفې سیمو تاسې راسره ننداره کړې او دلته ډېر زیات ماشومان هم ولاړ دي غوښتل مو دوی سره هم خبرې وکړو خو وخت کم دی نو دلته تاسو ګورئ چې لوبه روانه ده
او دا لوبه چې ختمیږي نو ورسره به زموږ خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه کوو، خو یادونه کوو چې تاسو زموږ را روانې نورې خپرونې جنت افغانستان یوټیوب چینل له لارې ننداره کوئ او له خپل ملګرو چې ما سره په دې سفر کې وو، پښتون صاحب دا سره د کیمرې په برخه کې ډیر زیات تکلیف کړی دی، کور ودان ظهیر صاحب همدغسې اتصال صاحب. نو تاسو ته ښه وختونه غواړو، د الله په امان.